السلام علیکم. خیر بچیا جوړې قدرمندو دغه تقریبا سل یو نیم سل شاګردان دي دغه په پوره قریه کې مسجد او مدرسه نشته دی. نور راغلی یم چې انشاءالله دغلته به یو مسجد او مدرسه به جوړوم په دې چې د قرآن پاک زده کړه په موږ تاسو باندې فرض دی. ماشاءالله 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 ماشاءالله. مدرسه نشته دی نو دا تقریبا 3000 متره 4000 متره دیوزي په بولدي کې د قرآن پاک زده کړه کوي. خاص دی جوړ. الله هم دا د زړه ارمان پوره کړه چې دغه مسجد او مدرسه آباده شي. ماشاءالله وګورئ چې دغه څومره کسان دي دغه پوره قریه کې نه کومه مدرسه ده نه کوم جماعت دی چې دوی واو خپل عبادت مخکې یوسي. قدرمند نن راغلی یم چې انشاءالله د دغه جماعت به افتتاح کوم او غواړو چې کار شروع کړو. را سره اوسئ. السلام علیکم. خاص دی جوړ هستئ. مولوي صاحب محترم کو وی په دغه پوره قریه کې کوم مسجد یا مدرسې په خپل معلومات راکړي. نو د تقریبا د اویا اتیا کورونه دي په دې کې نه مسجد شته نه مدرسه شته. همدغه یو مسجد دی تاسې ګورئ وران دی جوړ نه دی. همدغه د خلکو د بېوسۍ او د دغه نه پاتې دی د مجبوریت نه پاتې دی. دلته بله کوم مدرسه او مسجد نشته دی. دا یو مسجد دی. د لمونځ کوونکو تعداد څنګه د شکر دی دغه موږ ټول مسلمانان استو نو دا تقریبا اتیا کورونه دي دلته. نو چې پنځه نفر یو فامیل مې نو اتیا سل یو نیم سل پورې سړي جوړېږي مونږ ګزاره ډېر جوړېږي دومره کورونه دي. او ماشومان څومره ماشومان هم دغه سل یو نیم سل خواشه کې ماشومان هم دي. ماشومان ناست هو ماشومان دغه ماشومان هم وګورئ دا ګورئ قدرمندو دغه بره لوښي موښي سې اچولي د یو سیستم یې جوړ کړی دغه ګورئ سل یو نیم سل ماشومان دي د قرآن پاک زده کړی کوي. دا ګورئ نو انشاءالله قدرمندو نن راغلی یم یو څه مرسته په دې وسپارم او تاسو هیله کوم چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړئ چې دغه جومات او مدرسه آباده کړو. نو قدرمندو څنګه چې زما لاس ته پیسې راځي زه یې سپارم ویډیو له لارې تاسو ته ښیم چې دغه پیسې چا لیږلي دي. نو قدرمندو عثمان ورور 15,000 روپۍ را لیږلي وو چې په دغې جامع جومات کې کار شروع کړه. تاسې ګواه اوسئ چې دغه روپۍ زه په دې سپارم نو دوی به کار مخکې یوسي. همدا وروره 15,000 روپۍ دا واخلئ. صحیح ده دا د مسجد جوړولو چارې پیل کړئ. نور انشاءالله چې نور څنګه مرسته راغله خیر قدرمنو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به